هلمند کې طالبانو په 12 ساعته کې د پام وړ پرمختګ کړی. راپورونه وایي چې طالبانو د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه او ناوې ولسوالیو کې نور پرمختګونه هم کړي دي او د لسګونو پوستو د نیولو ترڅنګ یې پراخ سیمې تر خپل واک لاندې راوستلې دي. طالب ویان قاري یوسف احمدي ویلي تېره شپه د هلمند مرکز لښکرګاه درېیمې حوزې د منډیانو په سیمه کې د پولیسو 3 پوستې نیولې او د قومندان حاجي ملنګ په ګډون یې 14 پولیس وژلي او 1 ژوندی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې له تېر مازدیګر څخه د هلمند د ناوې ولسوالۍ د زیړ صاحب تنبلي لوی کلي 2 پلې سیمې کې د ملي امنیت په چوکاټ کې د سنګوري ملیشو او د ملي اردو عسکرو یو ماموریت او 15 پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې وې. بلخوا بیا نن ورځ د دغه ولایت د نسراج ولسوالۍ د لکوزو، خاک په پلزو او تنبلي سیمو کې 12 تنه د ملي اردو عسکر، 14 تنه پولیس او سنګوریان د خپلو 3 پوستو څخه له 28 میله اسلحو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي دي. دغه راز په ګرشک ولسوالۍ کې هم ګڼو پوستو سقوط کړی او پراخې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان رسنیو ته ویلي چې که هلمند ته جدي توجه ونه شي ښایي تر سبا پورې په بشپړ ډول سقوط وکړي. بیا د مستو څپو شور دی مست هلمند رالی په قهر کرا پورته